أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو دا ویډیو زموږ وګورئ او لایک کړئ او شیر یې کړئ او کمنټ یې وکړئ. کتونکو زه به نن تاسو سره د احساس نیوز نیټورک له طرفه تاسو سره مخاطب یم کوم چې په فرانس کې د فرانس صدر چې زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په نوم کې ګستاخي کړې ده. لږ مخکې مې په سوشل میډیا باندې د قومي اسمبلۍ اجلاس کاته. نو په اجلاس کې شاه محمود قریشي چې کوم دی دغه د کوم چې د فرانس صدر دی هغه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړله د هغې حوالې سره خبره کوله. اپوزیشن چې کوم دی اپوزیشن شور او شرابي او روړي او باشاړې لکه د بچو سکول چې لکه کرکټ ګراوند چې داسې شور او تماشې روړي او هغه په اسمبلۍ کې د موقف پیش کولو ته نه پرېښودل. ګرانو کتونکو پاکستان کې مختلف قسمه پارټیانې دي. نون ده، پی 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 ده، اے این پی ده، جی یو آئی ده، جمعیت د سراج الحق مولوي صاحب پارټي ده. د ټولې پارټیانې دي. ټیک ده پاکستان کې اندرون به د دوی ځان کې ډېر مخالفت وي، سیاسي مخالفت وي، یو بل سره د کرسۍ جنګ وي، یو بل سره به د خپل د کرپشن د پټولو جنګ وي. خو موږ پاکستان چې کوم دی دا لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شوی دی. پاکستان چې کوم دی زموږ اسلامي ملک دی. پاکستان کې موږ چې کوم دی زیات ټول مسلمانان پاتې کیږو. کله چې زموږ د دین او د اسلام په حوالې سره خبر راشي نو هغې کې هغه چې هر یو پارټۍ والا دی هغه به ودرېږي. د پاکستان بچې به ودرېږي، د پاکستان هر مسلمان به ودرېږي او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې چې کومه ګستاخي شوې ده دا هغې چې کوم دی برپور به پوره په پاکستان کې هر بچي له احتجاج پکار دی. په پاکستان کې د فرانس چې کوم سفارت خانه ده هغه ختمول پکار دي. په پاکستان کې چې کوم دی پروډکټ چې کوم دي څومره پروډکټ چې کوم د فرانس استعمالي هغه ختمول بندول پکار دي. د هغې نه بایکاټ پکار دی او هغې سره سره چې کوم دی دا د زموږ د پاکستان د مسلمانانو خپله کمزوري ده. دا زموږ د مسلمانانو خپله ناهلي ده. نن فرانس او بار ملکونو پرېږده ځکه بار غیر ملکي مسلونه دي دغه دي لکه ملکونه دي نو هغې کې خو چې کوم دی لکه د غیر ملک مسلم دی هغونه خو څه ګیله مونده ده پکاره لکه غیر مسلمه دي. زموږ د پاکستان د مسلمانانو زموږ د پاکستان د مسلمانانو دومره کمزوري پیدا شوه چې زموږ په پاکستان کې سړی پاسي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي. زموږ په پاکستان کې سړی پاسي زموږ قرآن پاک چې کوم د هغې بېادبي کوي. دا زموږ د مسلمانانو کمزوري ده، دا زموږ د مسلمانانو نااهلي ده. موږ چې پاکستان کې څومره سیاسي خلک دی ځکه سپورټ خو هغوی له پکار دی. سیاسي چې کوم دی منډه تړله سیاسي چې کوم دی د هغو له د جواب خو غیر ملکي جواب خو زموږ سیاسي کوم پارټۍ مشران دي هغو له پکار دي. زموږ د سیاسي پارټۍ چې سم مشران دي هغو صرف او صرف د پاکستان د خوړلو، د پاکستان د کرپشن، د پاکستان د غرضولو په چکر کې دي. د اسلام دپاره نه جنګېږي. نن پرون په کویټه بلوچستان کې د پاکستان ډیموکریټک مومنټ چې کوم دی جلسه وه په هغې کې هغه نوم نه دغسې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي شي ده. په فرانس کې د هغې خلاف په جلوس او جلسې وباسو. نن تاسو ګورئ په ګوجرانواله کې جلسې کېږي، نن تاسو ګورئ د کراچۍ کې جلسې کېږي، نن تاسو ګورئ په کویټه کې جلسې کېږي، ورپسې پېښور کې جلسه کېږي، ورپسې اسلام آباد کې جلسو اعلانونه کېږي صرف د کرسۍ جنګ دپاره خپل د کرپشن د بچاولو دپاره. او نن زمونږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي شوې ده او د هغې دپاره نن یو سیاسي لیډر هم دا اعلان ونه کړو، یو سیاسي مشر هم دا اعلان ونه کړو چې په مشترکه سره وځئ د دې چې کوم دی احتجاج به کوو او فرانس چې کوم تعلقات دي کوم هغه دي هغه به ختمو. د هغو سفارتخانې دي سفارتخانه چې کومه ده هغه ختمول پکار دي. د هغو چې کوم پروډکټ پاکستان ته راځي هغه بندول پکار دي. نو کم سے کم چې دا ټول سیاسي پارټیانې متفقه طور باندې ودرېږي. کوم چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي شوې ده او د هغې بھرپور جواب ورکړي، د هغو بھرپور مقابله وکړي. نن تاسو ګورئ په فرانس کې مسلمانانو باندې د جنګ اعلان شوی ده. ویډیو تاسو وګورئ مخامخ د محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړله او مسلمانانو باندې ظلم کړی دی او زور باندې چې کوم دی مسلمانان جومات ته وباسي او باندې پر زول دي غوبلې مسلمانانو سره د جنګ اعلان هغوی کړی دی. دا زموږ د مسلمانانو کمزوري ده. زموږ په پاکستان کې چې ګستاخي کړې وه
محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې وه، هغه مرد مجاهد چې کوم دی هغه اوس هم په جیل کې بند دی، د هغه نوم نشان چې کوم دی هغه روښی نه په سوشل میډیا باندې د هغه نوم څوک اخلي، نه په الکترونیک میډیا کې اخلي، نه په پرنټ میډیا باندې هغه نوم اخلي. او هغې سره چې کوم دی د چارسدي بل یو پښتون چې کوم و د چارسدي هغه دلغونې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړه. دا زمونږ د مسلمانانو کمزوریانې دي، دا زمونږ د مسلمانانو ناهیلي ده چې زمونږ په پاکستان کې محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کېږي، زمونږ په پاکستان کې چې کوم دی د قرآن پاک بې حرمتي کېږي، زمونږ په پاکستان کې چې کوم دی قسم چې کوم دی مذهب سره دوړې کېږي، چې زمونږ په پاکستان کې دې لپاره یو آئین، یو قانون، یو بل داسې پاس کړی دی چې کوم څه محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړله هغه چې کوم دی سریام چې کوم دی هغه له پانسي پکار ده، هغه له لټکول پکار دي. او کوم چې جهاد وکړو، کوم چې په شان کې ګستاخي کړي هغه کس چې کوم وجو هغه دپاره چې کوم دی نه جیل میل هېڅ هم داسې قانون هغوله ایښی وی. نن په پاکستان کې هم دا ظلمونه نه کېدل، په پاکستان کې به هم دا د قرآن پاک بې حرمتي نه کېده، په پاکستان کې به د عالم باندې دهشتګردۍ نه کېدې، په پاکستان کې به عالم باندې معاملې نه کېدې. دا څومره چې کوم دي دا زموږ د سیاسي خلکو صرف او صرف چې کوم دی د پاکستان خوړلو په چکر کې دي. نه یو مولا شته دی، نه یو عالم شته دی، نه یو پاکستان سره مخلص شته دی. کوم دی پاکستان سره مخلص؟ ما ته تاسو وښیئ په پاکستان کې داسې یو مخلص راغلی دی چې هغه د دین او د اسلام خبره کړله، هغه چې کوم دی د غریب خبره کړې ده، هغه چې کوم دی د دین د بچاولو د تحفظ خبره کړله. خو همیشه چې مولا راغلی که امیر راغلی که کوم پرهیزګاره چې راغلی خو صرف او صرف د کورسۍ جنګ دی. زما چې څومره ویور یا څومره فالوور تاسو که تاسو ته زما دا ویډیو ښه لګېدلي نو دا ویډیو زما لایک کړئ او شیر کړئ او کمنټ کړئ چې هر مسلمان ته زما دا ویډیو ورسي. او تمام موږ مسلمانانو له پکار دي، تمام سیاسي پارټیانو ته زما درخواست دی چې پوره په پاکستان کې احتجاج پکار دی، پوره په پاکستان کې چې کوم دي د سفارتخانه چې کومه ده سفارتخانه ختمول پکار دي. څومره پروډکټ چې کوم دي دا تاسو وینئ، دا پروډکټ چې کوم دي دا د پاکستان کې د فرانس چې څومره پروډکټ دي دا پروډکټ کوم هغه بندول پکار دي. نن زموږ څومره کمزوري ده، نن شرم پکار دی پاکستان مسلمان لا، نن شرم پکار دی پاکستان لیډرانو لا، او بیا دوی په پاکستان لیډرانو له شرم پکار دی چې نن د کورسۍ جنګ دی، نن د خپل د کرپشن د بچاولو جنګ دی، جلسې کېږي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې ده. دې نالطیف فرانس صدر او تر اوسه پورې نه احتجاج شته، هېڅ هم نشته دی. زمونږ د سیاسي مشرانو ته درخواست دی چې دوی زر تر زره په پاکستان کې چې کوم دی احتجاج دی شروع کی. د پاکستان چې کوم سفارتخانه ده سفارتخانه دی هغه بند کړي، هغه بالکل ته کاته دی هغه سره کلوز کړي شي، هغه چې څومره پروډکټ دی هغه پروډکټ دی هغه سره بند کړي شي. او دې باندې چې کوم دی بھرپور د جنگ اعلان پکار دی چې آینده لپاره زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې داسې ګستاخي به ونه شي. زموږ په پاکستان کې ګستاخیانې وشي، د هغې خلاف څه قانوني کاروایي وشوله، د هغو خلاف څه عمل وشو. او کوم سړي چې مرد مجاهد چې کوم دی هغوی چې کوم قادیاني چې کوم ویش چې دی کمکار یې وله خلاص کړی دی، نن هغه په جیل کې الټه پروت دی، څوک یې نوم هم نه اخلي. دا ستا د مسلمان کمزوري نه ده، ستا په پاکستان کې په اسلام باچهي کې چې کوم دی ستا د محمد صلی الله علیه وسلم ګستاخي کېږي او هغه شوټ کېږي او هغه مرد مجاهد نن په جیل کې تور تمبو شاته پروت دی. پورا زما د سیاسي پارټیانو پوره د پاکستان عوام ته درخواست دی چې روډونو ته وځئ، احتجاجونه وکړئ او څومره پروډکټ چې کوم دي د فرانس هغه چې کوم دی هغه کلوز کړئ، هغوی سره بالکل تعلقات ختم کړه، پروډکټ چې کوم دی هغه بالکل یو ختم کړه، بالکل پروډکټ په پاکستان کې چلوای ما. ځکه چې کوم پروډکټ دی هغوی استعمالېږي هغه په پاکستان کې کاروبار په پاکستان کې بزنس کې څومره پروډکټ هغه خپل دلته راکوي، سفارتخانه یې دلته ده. او نن تاسو وګورئ فرانس کې ګستاخي هم هغه وکړله، غلط کارونه د فرانس صدر کړی دی. او نن د فرانس مسلمانانو باندې کوم ظلم کوم جبر کوم جومات نه چې هغه جوماتونه نه هغه په زور باندې وباسي او جوماتونه خالي کوي او کوم تکلیف کېږي. دا ویډیو زموږ لایک کړئ او شیر کړئ او کمنټ کړئ.